د پاکستان د موقت حکومت لخوا پر مظلومو افغان مهاجرینو سخت ظلم او تیری سره له دې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، کورنیو چارو وزیر، بهرنیو چارو وزیر او نورو د اسلامي امارت لوړ پوړو مشرانو له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو سره د بد چلند او د هغوی په جبر ایستل په کلکو ټکو غندلي او دا وحشت او بربریت بللی. خو پر دې هر څه سربیره بیا هم د پاکستان ظالم حکومت د افغان مهاجرینو د ایستلو لړۍ ته زور ورکړی. تازه د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق کاکړ یو ځل بیا د افغان مهاجرینو پر ویستلو ټینګار کړی او ویلي دي چې ناقانونه کډوال دی ژر تر ژره د دغه هیواد څخه ووځي. دا چې د پاکستان لومړي وزیر نور څه ویلي، د هغه دغه څرګندونو ته ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو څه غبرګون ښودلی. بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لومړی وزیر وایي غیر قانوني کډوال باید له پاکستانه ووځي. د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق کاکړ ویلي هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې اوسي له ویزو اخیستو وروسته د پاکستان ته ستانه سي. انوار الحق کاکړ چې یو رسنیز کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې میشت ټول غیر قانوني کډوال باید له پاکستانه ووځي. د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق کاکړ وویل له هغو افغانانو چې له تیرو 40 او 50 کلونو راهیسې پاکستان کې اوسي دا مو غوښتنه ده چې بیرته خپل هیواد ته وګرځي، پاسپورټ او ویزه ترلاسه کړي او بیرته پاکستان ته راستانه سي ترڅو چارې یې قانوني وي. د کډوالو چارو فعاله اسف استانکزي تلونیوز ته وویل پاکستان د کډوالو په ایستلو سره د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل کوي. پاکستان کې د افغان کډوالو شورا او عام افغانان وایي چې د پاسپورټ اخیستل یو ستونزمن بهیر دی او د پاسپورټ اخیستل خورا ستونزمن دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویستلو په غبرګون کې څه موده مخکې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي وه چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه ظالمانه ده. د هغه په باور له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستل وحشت او بربریت دی. دا عمل د افغانانو سره ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی چې په هیڅ شکل باندې نشي توجیه کېدلی او موږ یې په جدي توګه د مخنیوي غوښتنه شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې میشتي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني، خپله ټوله پانګه چې هلته یې مصرف کړې د هغه افغانستان ته رانقل کړي او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه ړنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل ولس لپاره خدمت وکړي او وده ورکړي. ملا یعقوب په پاکستان کې له میشتو افغان پانګوالو غوښتلې وه چې خپل شتمني دی له دغه هیواد څخه خپل هیواد ته راولېږدوي او په دې ډول دی د پاکستان اقتصاد ته کلکه ضربه ورکړي. مجاهد په ورته مهال له نړیوالې ټولنې هم غوښتلې وه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د ظلم مخه ونیسي. د مولوي محمد یعقوب مجاهد د وینا سره هم مهاله د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم د کډوالو په وړاندې د پاکستان دغه پریکړه غندلې وه. ستانکزي د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه یو اړخیزه بللې وه او زیاته کړې وه چې پاکستان دی له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو او ګاونډیتوب اصولو پر بنسټ چلند وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.